آیا ته هم غواړې چې ستا ویډیوګانې زیات کلیکونه واخلي؟ پوهېږې چې یوازې یو ښایسته تمنیل کولی شي ستا ویډیو ته 10,000 زیات لیدونکي راجلب. نو دا ویډیو تر پایه مه پرېږده، ځکه نن به زه در وښیم چې څنګه په پکسل لیب اپلیکیشن یو ساده خو ډېر جذاب یوټیوب تمنیل جوړ کړي یوازې په خپل موبایل کې. السلام علیکم، ته یې په څنګه یوټیوب چینل کې، زه ستاسو ورور محمد عمر. دا یو داسې تعلیمي ځای ده چې موږ درښیو هر څه په ساده پښتو ژبه له یوټیوب جوړونې عاید اخیستلو پورې. نن به زه در وښیم چې څنګه په خپل موبایل په پکسل لیب اپلیکیشن یو داسې تمنیل جوړ کړئ چې ستا ویډیو ته کلیکونه راوړي او ستا چینل ته وده ورکړي. څه له مخه پلی سټور ته ورسئ او هلته پکسل لیب ډاونلوډ کړئ. دا اپلیکیشن فری ده، دغه اپلیکیشن ده. زموږ اپلیکیشن ډاونلوډ سو او انسټال سو. وروسته تر ټولو مهمه برخه دا ده چې آیا موږ څنګه آیډیا واخلو، څنګه موږ وکولای شو چې یو ښایسته تمنیل ډیزاین کړو. د آیډیا اخیستلو لپاره تر ټولو ښه یو څو ځایونه دي چې زه به تاسو ته وښیم. اول دا د یوټیوب کومه ویډیو چې ته جوړول غواړې، لکه زه چې اوس کوم تمنیل غواړم نو هغه هم د تمنیل په باره کې ده. زه به اول په یوټیوب کې سرچ کړم پکسل لیب، په تاسو وکړئ یا هاو ټو کریټ تمنیل ان پکسل لیب. پښتو هم لیکای سئ او ټرانسلیټ کولی سئ. چې کله هم دا تاسو کوئ دلته به تاسو ته ډېر ویډیوګانې به راواړوي، څخه تاسو آیډیا اخیستلی سئ. زما مثال دا دی چې که ستاسو بل ټاپک کې لکه یو بل څه سرچ کوم، ځم هاو ټو ګورو که زه لاندې ولاړ سم ماته به ډېرې ویډیوګانې راسي. له دې څخه زه آیډیا اخیستلی سم همهغسې تمنیل جوړولی سم. که وګورئ دلته اوس راغلي، همدا دې دا په مختلفو ژبو کې لیکل سوي، خو زه به بیا بیرته په خپلې پښتو ژبه کې لیکم. یوازې به زه له دې څخه یو آیډیا واخلم. دلته ماته ډېر تصویرونه پیدا کېدای سي چې کوم ویډیو مو خوښه سوه هم له هغه څخه تاسو سکرین شاټ واخلئ. سکرین شاټ به تاسو د والیم په کوم چې د موبایل غږ ښکته کېږي هغه بټن او په کوم چې موږ موبایل بندوو هغه بټن باندې به کلیک وکړئ، نو تاسو به دغه یو عکس واخلئ. نو ستاسو سره به دا عکس پروت وي چې وروسته به تاسو د دې عکس په مرسته خپل عکس جوړ کړئ یا خپل تمنیل به جوړ کړئ. او وروسته راځو له دې ما سیوه دلته ځینې ویب سایټونه دي چې زه تاسو ته درښایم. لکه اول بهانس په دې کې خلک خپل ډیزاینونه دلته ږدي. کوم چې فریلانسر دي هغه خلک هم دلته خپل، نو زه دلته په لاندې کلیک کوم آیم پلانینګ راړئ. دی اول سر کې چې تاسو خلاص کړئ همدا به تاسو یو دوه خوښ کړئ چې کوم یو سره ستاسو کار وي همهغه به خوښ کړئ. په دې سرچ کې به زه سرچ ورکړم تمنیل ډیزاین. تاسو چې په کومه اړه باندې هم تمنیل وي همهغه سرچ کړئ. نو دلته به ماته به ډېر تمنیلونه راواړئ چې کوم یو زما خوښ وي همهغه څخه به زه انسپریشن واخلم او په هغه ترتیب به زه خپل تمنیل جوړ کړم. که تاسو وګورئ بیخي ډېر تمنیلونه دي، هم د دې څخه به یو زه خوښ کړم. ویب سایټ هم درته ښیم، هغه د پینټرسټ چې ماته تر ټولو ښه او غوره ښکاري. که دلته تاسو وګورئ د تمنیل لپاره چې کوم مټیریلز تاسو په کار سي هغه هم تاسو موندلی سئ او دلته یې پیدا کولی سئ. که وګورئ دغه تصویر زه غواړم چې ډاونلوډ کړم او دا زما په کار کېږي، نو تاسې به هم دا تصویر باندې کلیک وکړئ. پورته که وګورئ تاسې ته 3 ډاټه معلومیږي، هم په هغه به کلیک وکړئ او ډاونلوډ ایمیج به کوي. دغه نور هم تصویرونه تاسو ته راړولی سي، خو زما مقصد همدغه نه و. زه غواړم چې د تمنیل آیډیا واخلم
مثالونه وګورم او زما خپل تمنیل خوښ سي. نو زما تمنیل ده په how to create تاسو چې هر څه که تاسو وګورئ همدلته زما لپاره نور عکسونه هم راغلو. د دې څخه تاسو کولی شئ چې خپل مثال واخلئ او په هغو ترتیب باندې خپل تمنیل وروسته جوړ کړئ. وروسته راځم یو بل که تاسو غواړئ ستاسو باید خپل کرکټر ورکړئ، خپل تصویر ورکړئ. که چیرې تاسو نه غواړئ چې خپل کرکټر ورکړئ نو تاسو یو کرکټر جوړولی شئ. که غواړئ چې هغه کرکټر تاسو ته در زده کړم نو تاسو کمنټ کې ولیکئ. نو دا یو ویب سایټ ده چې remove.bg په نامه باندې ده. دلته به تاسو خپل ایمیج اپلوډ کړئ او د هغه ایمیج بیکګراوند به اریز کړئ، ختم به کړئ. زه غواړم چې دغه یو عکس استعمال کړم. هغه راخلم او دا به په خپله بیکګراوند ختم کړي او یوازې به زما کرکټر پرېږدي. او زه تاسو ته یوه مشوره دلته دا درکړم چې تاسو یو نه بلکې 2 یا 3 عکسونه جوړ کړئ، تمنیلونه جوړ کړئ. د دې فایده به تاسو ته زه مخته ښیم. که تاسو وګورئ زموږ بیکګراوند ریموو شو. اوس دا دلته ډاونلوډوم. ما داسې د ډیرو عکسو بیکګراوندونه ریموو کړي د کوم چې ماته ضرورت ده. اوس زه پکسل لیب ته چې تاسو پکسل لیب خلاص کړئ همداسې انټرفیس به تاسو ته راولي. زه غواړم چې دا داسې واړوم ولې چې ویډیو ستاسو لپاره سمه راسي. تاسو کولی شئ چې هسې هم استعمال کړئ. نو تر هر څه له مخه دا ټیکسټ ایسته کوم او ورځم دلته په دا 3 ټکو کلیک کوم او ایمیج سایز باندې یا کسټم باندې کلیک کوم او دلته یوټیوب تمنیل ته راځم. اوکې او وروسته راځم هغه تصویر راخلم کوم چې زما خوښ و. دا امپورټ ته راځم. په امپورټ کې ما هم د دې عکس تصویر اخیستی و. همدا دلته راتږدم او په دې کې کراپ کوم کوم چې زما خاص پکار ده. همدا دلته ږدم او راځم دلته که تاسو وګورئ د لیر اپشن ده او دا لا کوم چې دا یوې بلې خواته ونه خوځېږي او د دې اوپاسټي لږ څه کموم. نو ملګرو دا زموږ د خوښې تمنیل غواړم چې همداسې تمنیل جوړ کړم. نو در هر څه له مخې بیکګراوند چینجوم. د بیکګراوند لپاره راځم امپورټ ته همدلته یو عکس راخلم. د بیکګراوند لپاره غواړم چې همدغه تصویر خوښ کړم. یو ځل دا ګورم بیا به وروسته بل ګورم. تاسو څو واره ټرای کولی شئ. دا شاته وړم او دغه هم لا کوم چې وروسته ونه خوځېږي. بیا وروسته راځم خپل ټیکسټ ته ټیکسټ راوړم. پښتو ژبه همدا راخلم دلته یې ږدم او غواړم چې د دې ته یو ښایسته فونټ ورکړم. د فونټ لپاره راځم په فونټ باندې کلیک کوم. پښتو فونټونه دلته نشته. که تاسو وګورئ اردو شته او انګریزي شته. راځم مای فونټ ته او په ډېرې بښنې سره چې زما فونټونه نه شو کوي راځم یو یو راچوم. دغه زما فونټونه دي په دې کې یو خوښوم او راچوم یې. همدا زما فونټ شو.
همدغه یو فونټ تاسې کولی شئ چې نور فونټونه هم ور واچوئ. زه دغه رقم باندې یو فونټ ور اچوم. زما دغه خوښ سولو. تاسو هم د خپلې خوښې تمنیل اډ کولی شئ. اوس غواړم چې د دغه رنګ ور بدل کړم. د رنګ لپاره راځم کلر ته. په کلر باندې کلیک کوم. غواړم چې دا تمنیل په دغه کلر کې او دا کورس کلر هماغسې زیړ ورکړم. د هغه لپاره خاص د هغه کلر پک کولو لپاره هم تاسې راسئ په دې جمع نشان باندې کلیک وکړئ او هغه تصویر سلیکټ کړئ. دا که تاسو وګورئ زموږ هماغه کلر راغی. او دا ګریډینټ لپاره غواړم چې ګریډینټ کلر جوړ کړم. د هغه لپاره همدا ساده ګریډینټ ورکوم. هم په پلس بټن باندې کلیک کوم. دلته ورکول غواړم هم زیړ او پورته کلر ورکوم. د پورته کلر دا تور دی همدا هم بدلول غواړم. دا مالټی کوم. که تاسو وګورئ زموږ کلر بدل شو. خو زه ساده کلر اوس یوازې ورکول غواړم. دغسې کلر هم بیا راځم لاندې سټروک ورکوم. دا تور کلر یې تر ټولو ښایسته او راځي. هم سټروک سایز هم دغه 4 صحیح ده. او شیډو ورکوم تر څو پورې زموږ ټکسټ روښانه راسي. بلر ریډیس لږ ور زیاتوم. پاسټي 80 ته رارسوم. اوس که ګورئ زموږ ټکسټ ډېر ښه راغی. اوس ورځمه خپل یو تمنیل راخلم دلته ایږدم یا چې کوم تمنیلونه ما جوړ کړي هغه راخلم. نو امپورټ البمز ته راځم. نه بښنه غواړم تر هر څه له مخکې خپل کرکټر راخلم. کرکټر که تاسو دا استعمالوئ او که څه هم بل مو په سوچ کې وي. خو زه دا تمنیل بدل جوړول غواړم. نو د هغه لپاره په دغو کې یو استعمالوم همدغه کرکټر راخلم. دلته ایږدم او غواړم چې د دې برسیره دا د کوم چاټ جی پي ټي آیکن چې ده همدلته غواړم د پکسل لیب آیکن ورکړم. تاسو هغه ډاونلوډوای شئ. زه ګورم که چیرې زما سره و خو هغه به ورکړم که نه بیا به یې ډاونلوډ کړم. همدا ما ډاونلوډ کړو. همدا دلته سیټ کوم. همدلته هم تاسو کولی شئ چې سایز سیټ کړئ. ریلیټیو سایز دا زموږ لوګو شو. تاسو کولی شئ چې لږ یې وړه کړئ غټه کړئ. اوس غواړم چې دغه دواړه سره یو کړم. مرج شو. زموږ دغه دواړه یو کرکټر شو که تاسو وګورئ. او اوس راولم خپل یو څو تمنیلونه راخلم. البم ته راځم او پکسل لیب په هغه کې یو دغه تمنیل راخلم. بل هم راخلم. دغه راخلم. دغه دلته کړم. زه غواړم چې دا ټول لاندې کړم او کرکټر را مخته کړم.
او دغه تصویر غواړم چې پټ کړم. دا لږ غټول غواړم. تمنیل کوم ټکسټ چې دا هم غواړم تر ټولو مخته یې ټو فرنټ، او دې ته زه ټولو ته سټروک ورکوم، هغه هم په زیړ کلر کې چې روښانه ښکاري. او یو راځم همدلته یو نوی شیپ جوړوم. د شیپ کلر ته راځم، ګریډینټ کیدم، ګریډینټ بدلوم. غواړم چې تور کوم کلر شي د همدغه ټول ښکاره سي، او پاته سو سپین کلر چې کوم لاندې ده هغه تور ته اړوم. هم لاندې ږدم. هم داسې څو مختلف تمنیلونه جوړ کړئ، او تر ټولو مخکې دا لازمي ده چې تاسو یو داسې څه ولیکئ چې هغه خلک مجبوره کړي، او خپل تمنیل کوم چې ستاسو خپله لوګو ده هغه هم باید تاسو استعمال کړئ. څه هم زه دلته نه استعمالوم، چې ډېر ځایونه زما تمنیل لوګو سته، لکه څنګه چې تاسو وینئ څنګه په دوه ځایو کې همدلته معلومیږي. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. هیله کوم چې د خوښۍ وړ به مو ګرځېدلې. که مو چیرې دا ویډیو خوښه سوي نو ویډیو لایک کړئ او له ملګرو سره یې شریک کړئ، او که غواړئ چې په پکسل لیب پوره تفصیلي ویډیو جوړه کړم نو لاندې په کمنټ کې لازمي ولیکئ. نورم په الله سپارم. د الله په امان.